السلام علیکم. نن غواړم چې یو ډیره د عبرت ډکه کیسه درته وړاندې کړم. دوه سوالګر وه چې دوی د هارون رشید د ښځې د زبیدې د سخاوت کیسې اورېدلې وې، نو ځکه به یې هر سهار خپل کچکولونه د هارون رشید د ښځې د دروازې مخې ته نیولې وه. یوه سوالګر چې کله به د خیرات غوښتنه کوله ویل به یې یا الله ستا مهربانۍ ته ناست یم او ستا څخه روزي غواړم. دوهم سوالګر به ویل چې یا الله ته راباندې د باچا ښځه یعنې د هارون رشید ښځه راباندې مهربانه کړه. کله چې به د هارون رشید ښځه پر همدې لاره تېرېده نو د دوی دواړې غوښتنې به یې اورېدلې. هغه چې د الله جل جلاله مهرباني یې غوښته هغه ته به یې 2 دیناره ورکول، او هغه چې د دې مهرباني یې غوښتله یو سورکړی چرګ به یې ورکاوه، او د سورکړي چرګ په منځ کې به یې 10 دیناره هم پټ کړي وه. 9 ورځې تېرې سوې، 10مه ورځ د عادت خلاف کار وسو. کله چې ګوري یو سوالګر ناست دی او هغه بل ملګری یې نسته. مېرمنې پوښتنه ځینې وکړه آیا نور نه دی بس؟ هغه چې د الله جل جلاله مهرباني یې غوښتله هغه دی، په لږ یې قناعت کړی او په خپله لار تللی دی. ستا سره خو مې په کافي اندازه ښه ډېره مرسته کړې وه. سوالګر په رابرک سو چې ښه مرسته دې چیرې وه، خو هره ورځ دې راته یو سورکړی چرګ رالېږه. ما مې سورکړی چرګ په خپل ملګري په 2 دیناره خرڅاوه، ځکه چې ما د سورکړي چرګ پر ځای پیسو ته ضرورت درلود. د باچا ښځه ورته مسکی شوه او ویې ویل ای ساده انسانه، ما هره ورځ تا ته د سورکړي چرګ په منځ کې 10 دیناره رالېږل. هغه چې د الله جل جلاله مهرباني یې غوښتله هغه دی په کافي اندازه مال لري، او تا چې د بنده مهرباني غوښتله په همهغه حال یې. د دې کیسې مطلب همدا دی، که چیرې موږ او تاسې په خپله ټولنه کې وګورو هغوی چې تل د بنده لاس ته محتاج دي، یعنې د بنده څخه مرسته غواړي، تل یې ټول کارونه نیمګړي دي، او هغوی چې پر الله جل جلاله توکل کوي او د الله جل جلاله څخه مرسته غواړي په خپل کارونو کې بریالي او سرلوړي دي. هیله ده چې موږ او تاسې د الله جل جلاله څخه مرسته وغواړو، د بندګانو پروا یې ونه ساتو. مننه.